په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، په دې روایت کې بیا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مروا اولادکم بالصلاه، خپل اولاد په لمانځه باندې امر کوي. وهم ابناء 7 سنین، اولاد مو د 7 کالو سو بس بالا ورته ځل مانځه ولر سره لمونځ وک. د 7 کالو بچی دي سو بلا نور نازونه و نخرو ته م پرېږده، بلا دغه ورشه لمونځ ورشه. که نو دا کوچنیان دي پر د موبایلانو باندې در پلار د ډېر ښه سر خلاصېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده چې اولاد یې د 7 کالو سو بس فورا بیا لمانځه ته امر کوي. وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیها، پر د لمانځه یې ووهئ، ویې ټکوئ، پر لمانځه باندې به خپل اولاد ویې. څه وخت؟ وهم ابناء 10، چې کله دی د 10 کالو سو، چې د 10 کالو سو بیا یې پر لمانځه باندې ویې چې تا د لمونځ ولې نه دی کړی، لمونځ دې ولې نه دی کړی، لمانځه ته ولې نه یې تللی. موږ د سهار د لمانځه په وخت کې پر لوی ځوان باندې ښه تلتک راکش یا سړی باندې راکش کړي چې لالی بیده شي خوب یې پرسي. دا د مور د پلار تربیت. بیا نو د دې اولاد څخه بیا د خیر توقع کوي، اولاد په دین باندې دینداره کوي، د الله دین وروښه یاست چې غټ سي، ستا حق به هم پېژني، پلار به هم پېژني، مور به هم پېژني، ناروا به هم پېژني، روا به هم پېژني. چې تا ټول عمر تربیت د الله د دین ته نه دی ورکړی، نو هغه بیا د پلار قدر څه پېژني، د مور قدر څه پېژني. چې مړی غسل هم نه درکوي، وایي خوا مې ځینې ګرځي. تا تربیت نه دی ورکړی، چې تربیت یې نه کوې ورنه خو د اولاد هغه رقم در سره کوي. پلار یې مړ یې زوی ته غسل ورکوي، یار زما خوا ځینې ګرځي نه سم ورکولی، ولاکې د مړه پلار کالي لا ولاکه په لاس کې نیسي. تربیت نشته. نو چې تا تربیت په دین ورکړی وی، تا دینداره کړی وی، تا قرآن و حدیث ورښولی وی، نن به ولې د اداره کم وی. اولاد ته به امر کوي په لمانځه باندې د 7 کالو. وضربوهم علیها وهو ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او بیا یې په خپلو بسترو کې هم سره جلا کړي. د 10 کالو کوچنی دا بس جلا جلا پرې باسي، مطلب خور ورور دي. په یوه بستره کې د دوی پرېستل، په یوه ځای کې پرېستل دا نه دي روا. نور نو دی به جلا جلا پرېوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یفرق بینهم فی المضاجع، دی نر او ښځه چې کله د 10 کالو سوه نور یې په یوه بستره کې پرېستل بیا دا نه دی جائز. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سره جلا کړي په خپلو بسترو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل روایت کې فرمایلی دي علموا الصبي الصلاة ل7 سنین، لمونځ ور زده کړي چې د 7 کالو وي. وضربوه علیها ابن 10 سنین، ویې وهئ، ویې ټکوئ چې د 10 کالو شي چې لمونځ نه کوي. نو دا ناز دی، نازم په خپل ځای باندې زما ورونو، او د اسلام د مقدس دین او اوامر د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا هم پر خپل ځای باندې دا به چې موږ او تاسې عملي د اولادو پر موږ باندې حق دی. لوی لوی خلک یې لمونځونه یې نه زده، نو د مور پلار خو به دې غاړې بندې دي. لمونځ خو د 7 کالو تا به لمونځ ور زده کولی، چې تا لمونځ نه دی ور زده کړی، کلمه دې نه ده ور زده کړې، طریقه دې نه ده ور زده کړې. ولا قسم په الله بله ورځ یو داسې سړي پوښتنه راسه وکړله، ښه ډېر د علماو سره هم کښېني، یو داسې نادره مسله پوښتنه راسه وکړل، ما ورته وویل مال ته در راوسه دې دا نه ده زده کړې. بیخي دا د منبر ځای دی، د حیا او د شرم مسله ده. زه ورته حیران شوم چې در راوسه دا مسله نه وه. یعنې داسې نه دی کار دی چې په کولو باندې سړی په کبیره ګناه باندې هغه سړی د کبیرې ګناه والا بلل کېږي. دی کوچنی کار نه دی چې زما یاره بس دونه کیسه نه وه. بس په دې ډېر ورته حیران شوم. یعنې موږ دونه د الله د دین څخه غافل یو، په دا دونه مدارسو کې، په دا دونه علماو کې، په دا دونه مساجدو کې دا د الله د دین دا دونه لوی خدمت شروع دی، د تبلیغ په صورت کې، د خانقاه په صورت کې، د علماو د بیانو په صورت کې، د درس او د تدریس په صورت کې. دغه باوجود زموږ په معاشره کې دی خلک شته یا د دې مسلې پوښتنه یې کړې ده چې یقیني زه درته وایم چې هغه مسله ډېره عامه مسله ده او باید چې د هر سړي زده وي. داسې له ما پوښتنه وکړه، زه ورته حیران شوم. نه د ده زده وه دا مسله، نه د کوروالا زده وه. د واده سړی د واده خاوند دی، یو مسله ضروري فرضي مسله، نه د ده زده نه دغه د کوروالا زده. نو خو د بېدینۍ اثرات د الله دین یې نه دی زده کړی، د الله دین ته ټیم نه دی ورکړی. نو څه د الله دین ته ټیم ورکوئ؟